أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفرقان رب دې سورۃ مخکې سورۃ سره ده مخکې سورۃ کې د توحید او د شرک فرق په مثالونو سره بیان کړ. په دې صورت کې د اهل توحید او د اهل شرک فرق بیانې په صفاتو د فرقینو. د مخکې صورت کې منع وکړه د اعمالو د جاهلانو نه، دې صورت کې منع کوي د هغې د عقیدو باطلونو. دریم لکه څنګه چې فرق په نور سره راځي، نو دې د وجې نه نور پسې فرقان یې راوړو چې فرق ښکاره شي. د اول صورت رد دی په شرک البرکات باندې پرد کولو د ډلو او پرد کولو د ټولو قسمونو د شرک. خلاصه د صورت دا صورت تقسیم د تلورو بابونو تاول باب لسم نمبر آیت پورې دی. په دې کې داول صورت دا او پای باندې شپږ دلیلونه عقلیه راوړي، په شپږ امور نه پکې دي د معبودانو باطلونه او د زجر د مشرکانو ته، به زجر د په انکار د قران په شپږ وجوه سره، به زجر د په انکار د رسول په شپږ وجوه سره. نو دې کې به ست راځي شپږ. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی، بعض مفسرین په نسبت باندې دا لازمی دی او معنی کوي تعالی چې لوی ذات دی، لیکن اصل دا چې دې کې معنی د تعدیت ده. ځکه د ابن عباس نقل چې په دې کې البرکۃ کلها من الله. تبارک الذی، ټول برکت معنی د الله دی، الله د پاره دی. تبارک الذی معنی برکتونو والا دی الله، معنی ورکون کې دی د برکتونو. برکات څه ته وایي؟ ډیر خیر او ډیر پیدا ته، ډیر نعمتونو ته او خیسته صفات ته برکات وایي. کوم صورت کې چې دا دعوه چلیږي نو آی کې به د منافعونو بحث کېږي. دې کې چې وروسته کوم عقلي ادله راځي نو هغه ټول به منافعي پیدې وي. قرطبي لیکلي چې الله ته متبارک او الله ته مبارک نشي ویلې کېدلی، بلکې مبارک به الله ته ویلې کېږي. برکت ورکوونکې مبارک به مبارک بنوي، لکه خلک وایي تبارک اسمک مبارک دی نوم ستا، دا معنی غلطه ده، بلکې مبارک وایي مبارک دی نوم ستا. ځکه مبارک هغه چاته وایي چې برکت کې بل چا ته محتاج دی. تبارک الذی، برکتونو والا هغه ذات دی نزل الفرقان، نازل کړي دی فرقان. دلیل برکت هغه پورې خاص دی. علی عبدی، په خپل بنده باندې فرقان نازل کړي دی، لیکون للعالمین نذیرا، دې لپاره چې شي دا عبد دا بنده یا دا فرقان للعالمین نذیرا، لپاره د درش جهان یې ورکوونکې. عالم نه مراد انسانان او جنات ټول للعالمین. الذی له ملک السماوات، دا اوس د برکت لپاره نور 15 ادله پیش کړم. استدلال بصفات الله. الذي الله غزاد دی له ملک السماوات، هغه د پاره بچی د اسمانونو دا ولر دی او د اسمکه دا. ولم يتخذ ولدا، امن دی ولې بچی لرا. ولم يكن له شریکنا، او نشد هغه سره شریک په ملک او بادشاہي کې. وخلق كل شيء، پیدا کړی لار یو شی. فقدره تقدیرا، اندازه کړی غیر مخکې په اندازه هر شی الله په اندازه کړی تقدیر. واتخذوا من دونه آلهة، هر کله چې دلیل پیشو د تبارکا اوس مسله واضح کړي چې مشرکانو باندې رد راشي. دا خو د الله صفتونه شو، لیکن دوی چې کوم شرکا د الله سره شریکان کوي، د الله سره شریکان ګرځولي، د هغې صفتونه مو واورئ او ټول صفات سلبیه دي. واتخذوا من دونه، دی خلقو نیولي سوا د الله نه آلهة، نور خدایان، نور برکات ورکوونکي. لا يخلقون شيئا، منا نشي پیدا کولای هیڅ شی، پیدایش نشي کولای د هیڅ شی. وهم يخلقون، حال لا خپل پیدا شوی دي. ولا يملكون وزن لري لانفسهم، د خپل ځانونو لپاره ضرر نه د ضرر ولا نفع نه د پیدي. ولا يملكون موتا، وزن لري د مر خپل یا د بل چا، ولا حیات نه د ژوند. ولا يملكون وزن لري موتا، منا د مرګ د خپل یا د بل چا، ولا حیات نه د ژوند، ولا نشور نه د دوباره ژوند. وقال الذين كفروا،
ویا غسان چې کافر دي ان هذا نه دا قران الا يكون افتراه مگر دروغ دي نبی د ځان نه جوړ کړی دی وعانه مدد کړی دی نبی سره علیه د قران پراوړلو کې قوم اخرون من نور خلق نور قوم اوس په لارت کوي فقد جاءوا ظلما وزرا فتحت سرا دیراتو کو پسنه مو د دروغ په گواہی په دروغ په خبرام وقالوا اساطير الاولين وسدري اعتراضات نور ذکر کوي او دوی په ویلي اساطير الاولين دا قصې د پخوانو خلکو زړی قصې اقتدبها معنا تلی کلی دی په بلچا باندې فهي تملا اقتدبها اقتدا به لیکيږي طلب الكتابت من الغير تا چې بلچا نه سره طلب کې دلی کلو فهي تملا نو دا به املا کوي په دمانه پړاوي په دبانې بغرتن سبا او اصیل نماز ګرام قل انزله الذي وسبلارت کوي ورته وی نازل کړي دا قران الذي اغذات يعلم السر چې پويږي پټ هر پټ چیز باندې په سماوات پس مانو کې ول ارض پس مګه کې انه کان غفور الرحیم یقینا الله دې بخنه کون کې او رحم کون کې وقالوا ما لهذا الرسول وسیم مخبر لا انکار الرسول رسول مبارک شپږ اعتراضات ذکر کړي رسول نه انکار کوي وقالو دی ویل ما لهذا الرسول سوجد رسول الله یاکل الطعام خو ډوډۍ لرا وایم چې په لسواق او ګرځي بازارونو کې لولا انزل درې اعتراض ذکر کوي ول نشرا کو زید الیه دتا ملکون یوم ملکام فیکون معه نذیر چې شد سره ير ورکون کې او یلقا الیه نور اعتراضات ذکر کوي او یلقا الیه او یاول نرا قرزیدتا کنز منا خزانه او تكون له جنہ یا ولین شد پار باغونه یاکل منها خوراکې دا غینام وقال الظالمون دای اخری خبره او ډیر ناکاره خبره ده وقال الظالمون و ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا تابعان نه کوي مگر د سړي چې په باندې شیر شوی دی لیونه شوی دی په جادو مسحور هغه چاته وي چې مجنون شي په سیر مازی خراب انظر کیف ضربوا دې تعجب وي وګورم کیف ضربوا څنګه بیان کړی دی خلقو لکل امثال ستار پر مثالونه دا امثال سری من صفات سیئه بد صفات له بیان فضلوا گمراه شو دی فلا یستطيعون سبیلا نو دی وسن لري دی اصلاح دنه غلاره تبارک الله جن دویم باب دی دی سورۃ څلور نمبر آیت پورې تعوذ تبارک دوباره راوړي د تبرکات اخروی ذکر کيام د جهنم او د جهنم نه بچ کېدل او آخرت نعمتونه حاصله ولا تبارک الذی برکتون والا اقضات ان شاء غاړي جعل لك درب کتاب خيرا من غرا من ذلك تدغنا معنا د باغ د دنیا نام جنات معنا باغونه به تجربه یږي با من تحت الانهار لاندې داغینه نهرونه او يجعل لك قصور او درب کتاب بنگړي دې مراد خو یا دنیا دا کله او غاړي نخبل نبی ته مال ورکی باغونه به ورکی بنگړي والا بنگړي بولور نو الله خو کولې شي لیکن الله نبی ته ویلو کته غواړي چې بنده عاجز شي او کبا چا شي نبی ویلي چې الله زه غواړم چې بنده عاجز شوم چې تا ته عاجزي پیش کوم ويجعل لك قصور من الدرب کتاب رب بنگړي بل كذبوا بالساعه وزدت سلورم مرز ذکر کوي انکار د قیامت نه کوي دا غیله لپاره اول تخفیف د پښپغو طریقو بل كذبوا بلکې داخله تکذیب کوي به ساعت د قیامت او اتدنا لمن كذب ومن تیار کړی دا اچا لپاره تکذیب کوي به ساعت په قیامت سعیرا منور بل کله شوی سوچ په قیامت باندې تکذیب کوي د لپاره من الله وی ور تیار کړی اور بل کله شوی اداراتهم کله چې ویني د دې ور لرا من مکان سیقنا من مکان بعید دل رزنا سمعوا لها او ربا دی ور د پاره تغیدن من غړم بدل وظفیر او حنارا د وسې د وجنا و اذا القوا منها او کله چې وګرځول شي منها داغنا مکان ضيقا يزيد تنتا مقرنين من ترل شوی بیان دعوا هنالك ثبورا دی بو غاړي په دغه کې ثبورن من هلاکت ورته ویل شي لا تدعوا اليوم مغاړي ثبورن من هلاکت واحدا يوزلام ودعوا ثبورا كثيرا غاړي هلاکت نډيرا قل اذلك خير شپږ
شپږ حالات د جهنم بیان کړه اوس حالات د جنت ذکر کوي او اشارت ذکر کوي په شپږ حالاتو ول تور ته پیغمبر ذالک خیر نه دا مخ کی شوی دا مخ کی تیر شوی خیر دا ولدی هم جنت الخلد کی جنت دامه شي التي وعد المتقون چې وعده شوی د متقینو سره كانت لهم جزاء بدا جنت دوی لپاره جزاء بدلا او مسیر او سید ورګرځیدو لهم دوی لپاره ماغس لهم دوی لپاره پیا پدې کې ماغس یشاون چې دوی غواړي خالدین همیشه وي كان على ربك وعدا مسؤولا دستا پر ربانی وعدا مسؤولا منا وختلې شوی ويوم يحشرهم دا واستخفي به اخروی ذکر کوي او په طریقه د برات داري هو باطلو رد په مشرکانو په برکات دی ویل چې دا الها موږ له برکات ته شیام نو الله تعالی باندې سوال انکار وکړي ويوم يحشرون فرش راجم بكيدو الله تعالی دا مشرکان ما يعبدون کسان چې بندگی کوي من دون الله سوا الله نه ويقول نو انتم ازلتم يتاسو گمراه کړي مراد دعوت ده ما تاسو ته دعوت کړي د گمراه کولو اي تاسو گمراه کړي دي عباد اسبا بندگان هؤلاء دا ام هم ضلوا السبيل کنا دوی خپل گمراه شوی او دلارنا تاسو گمراه کړي کنا قالوا دی بوئی سبحانك دا جواب دی ترقی دی پاکی دی اللہ تعالی را ما کانا ینبغی لنا ندی من اسم زمان دبارا ان نتخذ من دونکا چی منگونی سو سواستانا من اولیاء نور مددگاران ولیکن متحتهم لیکن تا دوی دا مزی ورکڑی وی دا دنیا و آباهم مدنیب دارانو تا حتی نسو ذکرہ تردی پوری چی دیر کا توحید لرام تردی پوری چی دینا توحید ایرشا نسو ذکرہ من توحید ایرشا وكانوا قوما بورا وشل دویام قوما بورا من قوم تباکیدن کے فقد کذبوکم تا خطاب دے اللہ طرفنا مشرکان تا پورس د قیامت پتا خسرت تاسو تکذیب وکم دستاسو معبودانو او تاسو دروغ جن کړل کذبوکم معنا دی معبودانو او تاسو دروغ جن کړل بما تقولون معنا خبرو چې تاسو وی وایو فما تستطيعون ان تاسو وسن لري سر پند عذاب داړولو د ځان نه ولا نصرانو د مدد حاصل ولو ومن يظلم منكم او چا چې ظلم کړي منكم تاسو نه نو دغه مناو سکوم بزاغت عذابا كبيرا عذاب دی وما ارسلنا قبلك رستو سو دا ذکر د احوال د قیامت دی او د شرک درد نو واپس ذکر کوي جوابونه د بعض اعتراضات د منکرینو الته یو اعتراض ادا کړي چې دا څنګه رسول چې خوراک کوي بازارونو کې ګرځي الله جواب کوي وما ارسلنا قبلك الله من لګلي مخکستانه من المرسلین د رسولانو الا انهم لا ياكلون الطعام مگر غیب خوراک کو طعام خوراک به کو د طعام خامخا خوراک به کو قړو به طعام او يمشون في الاسواق او ګرځیدل په بازارونو کې وجعلنا بعضكم لبعض فتنه من ګرځولې بعض تاسو نه لپاره د بعضو امتحان تصبرون آیات تاسو صبر کوي اے انبیاء حمزه طلب دا وکعن ربک بصیر رب استاد لیدن کې وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل عليه الملائکه تام زجر د منکرینو ته نور اقوال قبیحه او دې ته تفصیلی تفصیل ذکر کیا د فتنه تفصیل دا ده چې دا ظالمان پتا سو اعتراضات کوي وقال الذين ويعكسان لا يرجون عاقدا لري لقاء ازمن ملاقات لولا انزل علينا الملائكه والنازلين فمن بان ملائكه ونرى ربنا يا ولنين من خبر رب ولقد استكبروا بتحقيق رادي پتحقیق سره لوی ورنوت دا فی انفسهم دې په نفسونو کې واتو عتوند کبیره او سرکشي کوي په سرکشي غټه سره یوم يرون الملائکه لا بشرا وصداغي جواب کوي یوم يرون الملائکه معنا پاور شوی بني ملائکه لا بشرا نبي خوشالي یوم اذن په ورځ باندې للمجرمین لپاره د مجرمانو ويقولون ذي وحجرا محجورا دي کی وتوجیدا ضمیر ملائکه تراجیدا راجی کا معنا بدای وای به ملائک دی خلق ته په وخت د ذل قدن کې یا پرز د قیامت کې حجرا محجورا من ده پتا سو باندې پکلک منا د شی من ده منا پنای درکول او بچاو ويقولون منا وای به ملائکه حجرا محجورا من بند پتا سو باندې بچاو په بندیدلو سره
او دنیا ته واپس دل باندې بندي او جنت باندې حرام دي منع دي دویمه توجیه ده یقولون کی ضمیر راجی دي کافرانو ته زیری بنی مجرمانو ته نو وای به کافران ملائکه ته غواړو منګه پنای مضبوطه ويقول نو دی وای حجر محجور من غواړو پنای مضبوطه ته عذاب نه من بچ وقدمنا الى ما عملوا تا مشرکان خو الله نه من نو کلا نیک کارونه کیا نو سوال لازم دغه نیک کارونه به پیدا ورکیو کنه جواب وقدمنا الى ما عملوا قص کړه دې منګه دا هغه عملونو ته چې دې کلی دې من عمل منا دا کار قسم عملي قصب وکو فجعلناه نو ګرځولې موږ دا هغه عمل هبا منثور منا ګرځ الو زولې شوه اصحاب الجنه يومئذ تقابل ذکر کوي رسولانو او د کافرانو اصحاب الجنه خاوندان د جنت یومئذ په دا ورځ باندې خیر من غربای په اعتبار د زیدو سیدو خیر مستقرا غربای په اعتبار د زیدو سیدو واحسن مقیل اور د خیسوی په اعتبار د آرامگاه ويوم تشقق السماء بالغمام دین التخویب اخروی ذکر کوي او مسلسل وهبتون دا غیر ويوم تشقق السماء باورش وبشي اسماننا بالغمام پوریزو مراد دی سوری دوریزو دی نو متشابهات دی یا مراد دی جماعتون د ملائکو دی چې په شان دوریزو دی دیر دی ونزل الملائکه تنزيل اور اكوز بشي ملائکی پر اكوز دلو قیامت پر ازبان الملك يومئذ الحق وباچي په دغه ورځ باندې حق د الرحمن لپاره د مهربان ذات وکانه یومن علی الکافرین عسیرا او د ورځ په کافرانو باندې ډیره سخت قیامت ورځ په کافرانو سخت ده ويوم يعض الظالم سلور هیبتونه ذکر شو پنځم هیبت ذکر کړي ويوم معنا د ورځ دا يعض الظالم چې چګونه بلګي ظالمان ظالم څوک دی چې د رسول تابعداري نه کوي علی یده په خپل الله سنو یقول وای بیا علیتنی افسوس دی اتخذت مع الرسول سبیلا چې معنی ولې د رسول مرګرته کې سبیلا معنا لارا یعنی لارا د تابعداري یا ویلتا لیتنی د اتباع د رسول نه معنی څه دی چا ول دوکه ورکړی دا دی وای یا ویلتا ایتبا اذا لیتنی افسوس دی لما اتخذ فلانا خلیلا چې کاش باندې ونه ولې پلانې په دوستو یا معنا کاش پلانې سره می دوستی نه وکړه لقد اضلني يقينا غزا ولو معنی ذکر القران نا بعد جانر فینا چې ما تراغله و وکانه شیطان د شیطان الانسان خذول د انسان لپاره شرمون کې وقال الرسول مخکې تخفیف ذکر شو دا او زجر دی مخالفینو د قران ته او دې ته اثر د اخلال شیطان شیطان داخله څنګه گمراه کیا د ازدال د شیطان داخله څنګه گمراه کوي تاسو گمراه کوي چې قران شاته ورزولې وقال الرسول قال کی وما نذ یقولوا و رسول پرز د قیامت یا رسول ویلیو په مکه کې یوزل علی سبیل الاشتکاء الى الله وبوي رسول يا رب يا رب ان قومي قرن ما قوم مراد قريش عرب اتخذوا غرزول هذا القران مهجورا دا قوم مهجورا پر خدل شوه مهجور وكذلك جعلنا لكل نبي ارګل چې نبی خفقانه د قوم نه ذکر کو چې نبی ډیر خپه شوه دی اوس الله نبی ته تسلی ورکړي چې تم خپه کېګا دې مخې چې د خلکو دشمنی معنا چې خلکو د دښمنۍ سره دوستانه داخله کو د دې نبی د دشمنانو سره دوستانه کوي او د نبی سره دشمنی وکړي او کذالک هم تقرنګي جعلنا منغرزول لكل نبي لپاره دار نبی ادو من دشمنا من المجرمين المجرماننا دشمنان د مجرماننا وكفى بربك وكافي رفتا هاديا هدايت کو ان کے ونصير و مددگار وقال الذين كفروا تابز جد منکرین د قران ته د قران دشمنان یو بل معنی اعتراض د قران د دشمنانو د یو بل اعتراض ذکر کړي وقال الذين نو د قران چې کوم دشمنان دي منکرین دا غي اعتراض ده
هغه بداوی چې دا قران ولی په یو ځل باندې ناراضي. الله جواب کوي یو خدا دې په دې باندې منګستا تثبوت کو سره دې په مضبوطه وام. د بعض خلکو نه نبی نه تکلیف ورسېدا، نبی ته به تکلیف ورکو، الله بداغه مطابق آیاتونه راولې ګل وحی راولې ګل د نبی سره په مضبوط شو. دیم دې خلکو اعتراض کړي دې الله جواب کړي. وقال الذين ویل واغسانو چې کفر کړي لولا انزل عليه القران ولن نازلېږي پر نبی باندې قران جمله واحده په یو ځل باندې. كذلك الله جواب کوي د قرانګي كذلك انزلنا د قرانګي موږ نازلو دا قران لګ لګ لنثبت به فؤادك د لپاره چې موږ کلک کو پر سر زلستا ورتلنا او ترتیلا موږ وضاحت کړي د ترتیلا خف پر وضاحت کول سلام په دې لګ لګ نازلې دوی. ولا ياتونك بمثلنا تاش دې اوس دیم جواب ذکر کوي قران ولی لګ لګ راځي جواب. ولا ياتونك ان راوړي دا مخالفین ته به مثلا سے اعتراض الا جئناك بالحق مگر مگر اتکو بالحق من په جواب. واحسن التفسير وفخيست بيانا الذين يحشرون على وجوههم دا معترضین کسان دي الذين کسان دي يحشرون جمع بکړي شي على وجوههم په مخونو باندې الى ربهم خپل رب تام دا الى على وجوههم الى جهنم په خپل مخونو باندې جهنم تا دا تخویب شدید دي منکرین د قران ته. اولئک الله اذا کسان شر مکانا من ناکار زی ولادی جهنم دی واذل سبیلا او بلار دي سمیلارنا گمراه. ولقد اتینا موسی الكتاب ندی جنتریم باب دیش پیتم نمبر آیت پورې دي کې شپږ دلیل نقلی ذکر کیا او ذکر کړي دا قائم مکذبه ذکر دې دا قائم مکذبه او دې ته نمونه د عذاب او د برکت مسلې سره تعلق دی چې هلاکت د مکذبین وخت په وخت د الله طرف نه برکت دی په مؤمنانو باندې. بل دا ثابت دی دغه اقوام مکذبه هم شرک کړي په برکات ځکه الله هلاک لا تاغین رسبه شپږ زواجر نور راوړي بیاغي پسې شپږ عقلي ادله راوړي او منځ کې با شپږ آداب هم ذکر کړي. ولقد اتینا فتحقیق سره موږ ورکړو موسی الكتاب موسی علیہ السلام ته کتاب دا یو برکت شو. وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا من غرزول او سرا اور هارون علیہ السلام وزيرا بوج پرته کوونکې. فقلنا من ورته ویلي اذهبا الى القوم الذين لا شيطان قوم هغه سان طاقت او آیاتنا چې تکذیب کړه زمون پاتونو فدمرناهم تدبيرا هلاك لمن اغوی لرا پر هلاك ولو. وقوم نوح لما كذبوا وذلين نقري ذکر کوي نوح عليه السلام. وقوم نوح تبدي فمخي باندې فدمرناهم فدمرناهم ودمرنا قوم نوح تسد هلاك لمن قوم نوح عليه السلام. وقوم نوح لما كذبوا كرچاغي تکذیب کو د یو رسول الرسول جمع ویل یو رسول تکذیب د ټول رسولانو نه اغرقناهم دا بل برکت دی غرق لمن دوی لرا وجعلناهم للناس آیا موږ ګرځول دوی لپاره د خلکو نخام بل برکت دی. واعتدنا للظالمين عذابا اليما من تیار کړل لپاره د ظالمانو عذاب درناک په آخرت کې دا بل برکت دی. وعاد و ثمود دا دمرنا دلاندې دي او هلاك لمن عادین او ثمودین واصحاب الراس او خاوندان د ویوالا وقرونا نوډير پیړې بین ذالک کثیره فما بین دې کې ډېرې وکلن ضربنا او دې ټول تمنګ بیان کړل دي ما معنا وکلن ضربنا له الامثال او دې ټول تمنګ بیان کړو امثال ټول تمنګ بیان کړو امثال مراد نمونه وعظونه دي ټول تمنګ نمونه وعظونه بیان کړو. وکلن تبرنا تدبیرا او دا ټول موږ تبا کړو په پوره تبا کولو سلام. ولقد اتوا على القريه دا اخري نمونه دا د قوم لوط عليه السلام. کله چې د مکې نه خلق روان شو سار نو الته ما خام رسیدل ما خام چې روان شو الته سار رسیدل. ولقد اتوا بتاخيسرا زيرا مشركان على القريه التي وكل اغا امترت مدرسه چې باران بشوي ده باران بد قوم لوط افلم يكونوا يرونها يدينين غيلران بل كانوا لا يرجون نشورا بلکې د عقیدن لري دوباره ژوندم. واذا راوك يتخذونك الا هزوا وسجرون ذکر کوي منکرین ہوتا او کله چې ویني تعالی را کسان کله چې ویني تعالی را يتخذونك ان نسي تعالی را الا هزوا مگر په غب شپ سره
سوی احد الذي بعث الله رسولا ایدا سړی الله را ولېږه رسولا ای وسدا رسول دی الله ان کاد ليضلنا ان کاد ما اصل کې انه کاد یقینا دا نبی نږدې ولا یضلنا چې مونږ اړولې وی انا الهاتنا موږ د خدایانو نه لولا ان صبرنا عليها کما کلک شوی نه داغي په عبادت وسوف يعلمون ازر دې پته ولګي حين يرون العذاب کله چې ویني عذاب من اضل سبيلا څوک دې زيت بیلاره والا څوک دې ډېر زيت بیلاره ارایت من اتخذ الهه هواه والزجر ذکر کوي او د اصل کې سبب دې ټولو شرک کوي انکار کوي د رسول نه ټوکی کوي دا ولې ځکه د خواهش نه الہ جوړ کړي لري ارایت ایت خبره په حال دا چا من اتخذ الہ او چا چې نیولې الہ هوا معنا خواهش الہ او الہ لرا هوا معنا خواهش بلم خواهش نه الہ جوړ کړي لري اف انت تكون عليه وكيل يتكيدشي تدبار کی ذمہ وارا ام تحسب ذا بل زجر ایت ګمان کی ان اکثرهم يسمعون چې خلل زید دین اوریدل کوي او عاقلون عقل لري ان هم ندید الا کل انعام مگر بشان د چرپانو دي بل اضل سبیلا بلکې دینم ډیر بیلاری علم تر الى ربک کیف متضل تاسو دلیلونه عقلی ذکر کوي په مسله د تبارک باندې ار یو دلیل دو چیزه یا ار یو دلیل کې دو چیزه ذکر کوي او په ار یو دلیل کې منافی ذکر کوي او چاغه تبرکات وي علم ترى يتنغور الى ربك منا کار د خپل رب ته کوي بمدد الله څنګه غړه ولې دا سوري لرام سوري نه مراد د مرخاتنه مخ کې ولو شاء لجعله كثير الله وختل خامخا غرزول به دا سوري ساكنا ولاړه ثم جعلنا الشمس عليه دليلا به من غرزول دا په دیوان المر دلیل دلالت کوونکې المر څنګه دلیل دی لپاره د سوري الاشیاء تتبين بازدادها ارش په خپل ذات معلومي او زد شی دلیل دا غشي نو پلمر سره سورې معلومي ثم قبضناه بمنغران غاړو دا سورې الینا ما د خپل حکم دا قبض یسیرا فلګلو قران غختلوم قبض یسیرا دا څنګه ران غاړي چې المر راوچتيږي نو سوري کمیږي وهو الذي الله غزاد جعل لكم الليل غرزول استاسو د پارا شپه پشان د جامې لباسن من پشان د جامې والنوم صباتا او دا خوب لپاره د آرام سبت قطع کول توي کار کې خوب در شکار قطع کی خوبو کې وجعل النهار نشورا او غرزول د انور ادا دوباره را پورته کېدلم چې خلک به کار کسب وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته دا ارتس پیری ذکر کوي وهو الذي الله غزاد ارسل الرياح را لګري دي هواګانې بشر نذیر ورکون کی بین یدی رحمتي مخکې د باران نام وانزل من السماء ماء را ورولي د اسمان نو با پاکون کی طهور منا پاکون کی طهور اصل پوبو کی طهارت ده نجاست وب کی عارضی راځي لنحيي به بلدة ميتا دې لپاره چې تازه کوو موږ پر سره بلدة ميتا منا کله وچ ونسقيه من يسقو مما خلقنا دا چانه چې موږ پیدا کړی دي انعاما من تصاروت واناسيه كثير انسانانو ډیرو تا توبه الله په چار پایانو په تصارو مانس کې په انسانانو باندې ولقد صرفناه یقینا منګه ولقد صرفناه یقینا ګرځولې دې منګه دا صرفناه معنا ګرځولې منګه دا وبد باران بینهما بین دې کې لري تذکر دې لپاره داخله نصیحت واخلي د دې نعمت فابا اکثر الناس نکي زه دخل غنا الا کفر مگر ناشکری ولو شئنا تا دینو مس کې الله تسلی او تشجيع ور کوي نبی ته کچیر د الله ایمنګو غاړو لا بعثنا فی کل قريه خامخ راو بلیګو پاره او کلی کې نذیر منا جدا جدا رسول فلا تطيع الكافرين خبر من الكافرون وجاهدهم بجهادا كبيرا وجهاد قد سر بدی قران باندې جهادا كبيرا جهاد دی جهاد مراد د مکه ده مکه کې جهاد مراد تزکیه د نفس ده وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وزبل دلیل پیش کړي دو قسمه په ذکر کیا وږي او ترخی وهو الذي الله غزاد خلق من الماء چې پیدا کړي دوبونه بشرن منا بشر وبونه مراد نطفه ده
فجعله نسبا نو ګرځولې دا بشر نسبا منا خاوند نسب وسیرن او د سرګنای وکانه ربک قدیر او دې رب ستا قدرت لري پارسم قدرت لرونکې ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم دلیل نرس زجر د مشرکانو ته ويعبدون داخل بندگی گیا من دون الله سوا الله ما لا ينفعهم چې پیدا نشي ورکوله ولا يضرهم ضرر نشي ورکوله وكان الكافر على ربه ظهيرا ودير رب وكان الكافر دير كافر على ربه من الى ربه خپل رب ته ظهيرا من شاکر زون کې کافر دې په مقابله درب کې شیطان سره مدد کوونکې دوی معنا دا وما ارسلناك الا مبشرا وتمنى لغلا مگر سیر ورکوونکې ونذيرا وير ورکوونکې قل تورته پیغمبر ما اسالكم زنوار استاسن عليه پر دعوت باندې من اجر سمزدوري الا من شاء دا استثناء منقطع تم دا استثناء متصل ده الا من شاء مگر تو چې وغاړي يتخذ الى ربي سبيلا چې ونسيخ په رب تعالی دې کتام دا استثناء متصلم کې دي شي په دې معنا چې زه استادونه هیڅ قسم اجر نه غواړم مگر اجر دا غچا چې غواړي چې ونسيخ په رب تعالی لار نو ما پسې راشي او زما د دعوت خبره دی ومني نو زما اجر بم کیږي او د بم کیږي وتوکل علی الله تام د آداب د رسول کې داخل دي ځان اوس پر پا وتوکل علی الحي ځان اوس پر پا ژوندۍ ذات الذي لا يموت چې مر په ناراضي وسبح پاکي بیان او بحمدي سره د صفاتونو د الله وکفا به من پر د الله بذنوب عباده په ګناونو د بندگانو خبر لرونکي الذي خلق السماوات والارض دا اوس بل دلیل ذکر کړي د الله صفات به کړو الله غزاد دې پیدا کړی اسمان او الارض اوس مکه او ما بینهما ما بین دې کې دې په سته ایامن پندازه د شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش به الله برابر شپار باندې الرحمن هو الرحمن دا غزاد رحمان دې پس ال به خبير سوال کو بنوم د رحمان بنوم د رحمان ذات په دې حال کې خبير چې خبردار دې پار وخت پار سم خبيرن به حال دې در رحمان نه چې غواړي نو یا رحمان دسیو یا رحمان دغه کار وکام هغه خبر دې پورا به معنا دې چې سوال کوا دا هغه چانا چې خبردار دې خبردار ذات دې خبير ذات دې نو دعاګانې ته غواړه یا تپوس وکا به معنا د الله مبارک خبيرن دې عالم نه چې هغه خبر دې د الله پس مو صفاتو و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن اخر کې زجر د مشرکین ته په انکار کولو د رحمان ذات او دا غیر سجدی نه کله چې ویلې شي مې کله چې ویلې شي دوی ته اوس ته معنا سجده خاص کې مهربان ذات تا قالو دی وی عمر رحمانو رحمان څوک دی انس جو یم سجده وکولې ما تامرونا ايمن سجده وکړه هغه چا د چې موږ تامر کې آزادوم نو پور او زيتي دوی لره نفرتام نو زيت کې دا قول دوی لره نفرت تبارك الذي جعل في السماء د دې انرسه سورۃ څلورم باب دی دې کې دعوت صورت واپس راوړي تو علتونه په پیش کړیا او باقی صفات ذکر کړي د صالحینو دې کې اشاره د برکات ته روحاني او دنیوي او تا روحاني برکات په دنیا کې سری تبارک پیدا ور کول والا برکتون والا هغه ذات دې جعل فی السماء چې پیدا کړی د اسمان په طرف کې بروجونه کټ کټ ستوري وجعل پیدا کړی دي فيها منا د اسمان په طرف کې سراجنا دیوا وقمر منیر واغا سپوږمۍ منیر رڼا ورکوونکی سراج نه مراد لمر دی بلې دن کې قمر نه مراد سپوږمۍ دا رڼا کوونکی وهو الذي الله غزا دې جعل الليل جوړ کړی دا شپه او نهار او ورځ خلفتن منا یو بل پس راستون کې لمن اراده دا چا چې اراده یو اي ذکر منا چې نصیحت واخلې او اراده شکر او یا غواړي شکر گزاري یا غواړي شکر گزاري وکي او عباد الرحمن اصل کې پنځل صفات ذکر کړي د توحید والا پسان کې د صفات پیدا کړي دا صفات اصل کې دي انواع العبادت عبادت بدنیم پکشته ده مالیم پکشته ده او د کی عبادت د علم شته د شپې نهاریم پکشته ده د ورځې امتثال الاوامر پکشته ده اجتناب النواهی پکشته ده چې کله تحقیق بده کې سره وي کې د هر اندام په عبادت شته ده
وعباد الرحمن وبندگان مهربان ذات الذين كسان يمشون على الارض چې ګرځي پس مکه باندې هاونن په نرمیا شریع طریقه واذا خاطبهم الجاهلون کله چې مخاطبه کوي د سره خبرې کوي د سره جاهلانا د جهل خبرې کوي قالو دی وای سلاما ایری سلام دیتا دورز اعمال وای زګه دامخ کې راوړو یو په شریع طریقه ګرځي لپاره د دعوت نو جاهلان خلک کوشش کوي چې د صحیح رفتار نه دی منه کینو کنزل د شروع کې تعن او بهتان د څه لګیا نو دا غي مخاطبه بدا داعی کوي په سلام سره سلام مطلب دا نه دی چې سلام او تحیه کوي دي توي برات سورۃ قصص 55 کې براشي سلام د برات معنا دوی هغه ته روغ خبره دی وتی دې لپاره چې جنگ جوړ نشي ځکه مکه دا او دې ته د جبه عبادت وي د جبه کنټرول والذین اغسان یبیتون جشپتی ری لربهم رب در رضا لپاره سجد درمنه سجده کوونکی وقیاما او په حالت کې چې ولاړی والذین یقولون دایبل صفت ذکر کیا کسان چې دوی ربنا اصرف عنا عذاب جهنم یا رب زمونږه واړه وسمږه عذاب د جهنم ان عذابها كان غراما یقینا د عذاب دا غیر ډیر د لوی تاوان والا انها یقینا د جهنم ساعت مستقر ډیر بد زید آرام دی او مقام او بد زید دی کېدو دی والذین اذا انفقوا مکه صفات ثبوتی ذکر شو دورازي او د شپې اوس دی آیت کې درې نور صفات ذکر کړي والذین غسان اذا انفقوا کله چې خرچوي کې لم یسرفوا د حد تیر وتل نه کوي ولم يقتروا او شمتم نه کوي وکانه بین ذلك قوام وي ما بین دې کې من حاله والذین لا يدعون مع الله دا درې نور صفات ذکر کوي صفات سلبیه او دغه مخ کې صفات چې ذکر شو دغه د صفات تحیلیه او دا صفات دي تخیلیه او دي صفات تخیلیه وي والذین غسان لا يدعون مع الله چنرا بل الله سره اله اخر بل مددگارام ولا يقتلون النفس التي ونوجن فسغا حرم الله جل حرام کړی الا بالحق مگر په حق ولا يزنون زنانك ومن يفعل ذلك او چا چې دا کارو کو يلقى اثاما مخامخ بشي سزا د خپل ګناه سره یا د جهنم کندې سره يضاعف له العذاب زید کی دی بشي د لپاره عذاب پرز د قیامت او يخلد فيه مهانا او مشه به اخته په جهنم کې مهانا سلیل ته شوه الا من تاب مگر چا چې توبه سليمان راوړو عمل یو کو نیکم د سنت مطابق فاولائک یبدل الله ذا خلق بدلی با الله تعالی سیئاتهم ذی گناہ حسنات پنیکینم یبدل الله سیئاتهم حسنات مراد نمونه دی مخ یو ته مشرکان کافرانو ول کېدل او وسو ته مؤمنان ول کېږي دوی معنا دا دوی په عمل نامو کې الله د سیئات بدل کې په حسنات باندې سیئات به داغه په زبانه بول نیکی ولي کې يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وتلا بخنكون کې رحم كون کې ومن تاب وعمل صالحا دا دیم کې مثال دی چې شرک او کفر نه دی کړل ولیکن دارستنی ګناونه دي شوی دي قتل زنا وغيرها نو د ایمان دوباره د ایمان د حاجت نشته ځکه ایمان خو پچشته ځکه دلته امنه ونه ویل ومن تاب جاء توبه وصلاه وعمل صالحا عمل وکنه کا عبارت فتوبتهم مقبوله دي توبه قبوله ده فانه يتوب يقرن ادا توبه واسي الى الله الله تا متاب پور ګرځیدلو والذين لا يشهدون الزور دی آیت کې نور صفات ذکر کړي دولسم او دیالسم او مقصد کې دا ځان بچ کړي د اسبابو د نور ګناہوں او د قبایحو نه ځان بچ کړي والذین اکسان لا یشهدون چې حاضری کې سورہ د درو مجلس تا و اذا مروا کل چې دیږي کې بالله فناروا کار مروا کرام اور تیریږي ځان بچ کړي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم دابل صفت دې سلبی صفت ذکر کړي دا عبارت دې په عبادت دغونو کې او سترګو کې داخل له د سلب په طریقه باندې والذین اکسان اذا ذکروا ما کل چې بیان کیږي دوی ته بآیات ربهم آیاتنا درب لم يخر نور پریوزی علیها باغی باندې سمن کانه او عمین وړاندو منا اس غفلت نه کیا قران به تدبر او به سوچ نه وای والذین یقولون ربنا اخری صفت ذکر کین نیکان خلق دسی چې خپل امزان جوړیا نور اهل عالم جوړی الله نه غواړي چې د صفاتونو ما په اهل عیال کې پیدا
والذین آغسان یقولون شدی وی ربنا یا رب زمانگا هب لنا وبخیز منگ دپارا من ازواجنا ازمنگ دبیبیننا و ذریاتنا ازمنگ دولادنا قررت اعین یخوال دسترگو وجعلنا للمتقین امام منگو گرسی دا متقین دپارا پیشوام اولئک یجزونا اس پدی صفات بانے جزا مرتب کئی ورتوی وام اولئک مانا دغه خلش دی یجزونا مانا دیل بدل ورکی دیشی القربتا دبال خانو بدل ورکی دیشی دبال خانو بما صبرو پسو دی چه کلکشوی دی پا مخرون صفتنو ویلقون فیها و پیشکول بشی دوی تا فیها پا دی که تحییتا منا مبارکی و سلامنا و سلامنا خالدین فیها میشوی پائی که حسنت مستقرا خائست دی مستقرا زید وسیدو و مقامنا و زید دی رکیدو قل ما یعبو بکم دا تخویب ذکر کئی دی صفاتو متعلق قلت ورتوی پیغمبر ما یعبو بکما منا پروانه کوي پتا سو باندې ستاسو په عذاب باندې رب زما لولا دعاؤکم کچیرته نو دعا ستاسو وقت کذبتم فتاخیر سره تاسو تکذیب کو دغه طریقې عبادت او یا شرک مکو فسوف یکون لزاما پس در دې چې به عذاب لزاما منا لازم او ټچ تاسو پسې لازم بشي پتا سو پسې استغفر الله